د لوی څښتن تعالی په سپېڅلي نامه د شریعت غږ راډیو قدرمن اوریدونکو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ځوان او ټولنه خپرونه پیل شوه. کوربه مو زه روحان الله عزیز یم. درنو اوریدونکو، خاص ډول ځوانانو په نن خپرونه کې به راسره د فتح ارزښت د ځوانانو لپاره په اړه واورئ چې فتح د ځوانانو لپاره کوم ارزښت لري. د همدې موضوع د لا روښانتیا لپاره راسره د یو تن دیني عالم، څو تن ځوانانو او د یو تن فعال استاد لنډه مرکه واورئ. خو په پیل کې هم د زمري 24مه د حق د لارویانو بریا. د زمري 24مه د افغانستان اسلامي امارت د بریا ورځ ده. د ورځ د افغانانو د عزم، ارادې او د هیواد د پرمختګ روښانه راتلونکي زیری دی. د مسلمانانو لپاره د یووالي، بریا، سکون او په رښتیني ډول د هیواد افغاني او اسلامي ارزښتونو د ساتنې تاریخي پیل دی. د اسد 24مه له امریکایي اشغالګرو د خپلواکۍ د ورځې په توګه د افغانستان په تاریخ کې د یوې نوې دورې پیل دی چې د ملي حاکمیت له بیا ټینګښت سره تړاو لري. د دې ورځې لپاره د افغانستان مجاهد ولس 20 کاله سترې مادي، معنوي او ځاني قربانۍ ورکړې ترڅو د اسلام او خپل خاورې لپاره تاریخي بریا خپله کړي. د افغانستان اسلامي امارت له بریا سره د افغانستان په بیلابیلو برخو کې د امن، ثبات او پرمختګ فضا برابر شوه چې د هیواد په ژوند کې ګټور بدلون راوست. د دې ورځې نمانځنه د هیواد خپلواکۍ د ساتنې او اسلامي حاکمیت د ټینګښت لپاره د افغانانو ژمنتیا او خپلو سرښندنو لپاره د چمتووالي، خدمات او ملاتړ څرګند دریځ وړاندې کوي. د ازادۍ د دې ورځې اهمیت په دې کې دی چې افغانستان د خپلواک هیواد په توګه د باثباته راتلونکي درلودونکی دی. د دې ورځې نمانځنه د یووالي، اسلامي ارزښتونو د ساتنې او ملي ګټو په پالنه کې مهم رول لوبوي. د دې ورځې نمانځنه د ځوان نسل فکر او ضمیر راژوندی کوي او د اشغالګرو پر وړاندې د بریا ډاډ ورکوي. د افغانستان اسلامي امارت له راتګ سره سم افغانانو د آرامۍ او هوساینې نوی ژوند پیل کړ. د کلي خلکو ښار او د ښار خلکو له کلیوالو سره خوښي ونمانځله. یووالی حاکم او کورنی اقتصاد په چټکۍ ورغېده. دوی د اسلامي امارت راتګ د افغانستان د تاریخ روڼ فصل وباله او پر ملاتړ یې ټینګار وکړ. درنو اوریدونکو، دا چې ځوانانو د امنیت او ثبات په برخه کې څه ترلاسه کړي دي، پام راګرځوم هم دې برخې ته. د افغانستان اسلامي امارت له بیا واکمنېدو سره د افغانستان په امنیتي وضعیت کې د پام وړ بدلونونه راغلي دي. د جګړو له پای ته رسېدو سره په ټول هیواد کې امن راغلی. د اسلامي امارت امنیتي پالیسۍ د خلکو په ژوند مثبتې اغیزې کړي او د هوسا ژوند ډاډ ورکړی دی. له پیاوړي امنیت سره د خلکو د ژوند معیار لوړ شوی او د بې ځایه کېدو، کډوال کېدو او د ناامنیو کچه له منځه تللې ده. په تیرو شاوخوا 40 کلونو کې افغانان د لومړي ځل لپاره د افغانستان اسلامي امارت د سرتاسري حاکمیت او ډاډمن امنیت په فضا کې هوسا ژوند تیروي. نو درنو اوریدونکو، آیا په اقتصادي پرمختګونو کې ځوانانو کوم ارزښتونه ترلاسه کړي دي؟ اقتصادي پرمختګونه د اسلامي امارت یوه بله ستره بریا ده. د زراعت، صنعت او سوداګرۍ په برخو کې د پانګوالو جذبولو هڅې د اقتصادي وضعیت د ښه کېدو لپاره ترسره شوي دي. د طبیعي سرچینو ګټور مدیریت د پانګونې د ودې او د سوداګریزو فعالیتونو له زیاتوالي سره د هیواد په اقتصادي وضعیت کې رغنده بدلون راغلی دی. د دې پرمختګونو له امله د خلکو ژوند ښه شوی دی. د دې ترڅنګ لسګونه لوی پروژې بشپړې او ځینې ګټې اخیستنې ته سپارل شوي دي چې د هیواد په ملي اقتصاد کې بنسټیز ارزښت لري. نو درنو اوریدونکو، د خپرونې په دې برخه کې په همدې اړه له یو تن دیني عالم مولوي محمد اسماعیل زاهدي څخه اورو. بسم الله الرحمن الرحیم. فتح یوازې د ځوانانو لپاره نه، بلکې د دې ولس د هر وګړي لپاره، حتی د ګران افغانستان د کاڼو او بوټو لپاره، د مرغانو لپاره هم یو لوی زیری او د خدای جل جلاله یو لوی انعام دی.
په افغانستان کې د اسلامی نظام د قائمېدلو نه وروسته الحمدلله د افغانستان هر ګوټ هر نقطه په امان ده. هغه افغانستان چې هر ورځ به پکې د وینو سیلابونه روان و، د دې فتح برکت و چې خدای جل جلاله زمونږ استاسي ټولنه د هغه لوی فساد، لوی بدبینی او لوی بدبختګي نه وژغورله. داسې یو فتنه په ټولنه کې قائمه وه، داسې یو فکر قایم و چې د هغې په وجه باندې زمونږ استاسي ډیری ځوانان، ډیری مسلمانان هغه دې ته مجبوره شوي و چې هغوی د خپل ځان او سر په بیه باندې هغوی د دغه اسلامي امت غم وخوري. خو الحمدلله د فتح پر اتک سره منګو تاسې دا څومره لوی فایده وکړه، څومره لوی انعام د خدای جل جلاله په منګو تاسې باندې وشه، خاص کر په ځوانانو باندې چې الله جل جلاله دوی ته په امان کې ژوند نصیب ک. الله جل جلاله دوی ته دغه ځوانانو ته د پرمختګ لارې او زمینه مساعده کړي. نو ځوان د پاره فتح داسې ارزښت دی لکه د ژوند دپاره چې اوبه څنګه ارزښت لري. کله چې فتح وي، کله چې امنیت وي، کله چې خپلواکي وي، نو ځوانان کولی شي چې په هره برخه کې پرمختګ وکړي، هره برخه کې یو څه لاسته راوړي، د ټولنې د خدمت یوه نمونه وګرځېږي، د مسلمانانو د بقا او د مسلمانانو د راپورته کېدلو دپاره د یو لوی علت او سبب وګرځېږي. خو ځوان په هغه صورت کې دا څه لاسته راوړی شي چې ځوان سره یوازې د ځان غم نه بلکې د مسلمان غم ورسره وي، بلکې د دې ګران وطن غم ورسره وي. نو ځوانان کولی شي چې د فتح نه داسې پایده پورته کړي، د تعلیم په بخش کې پرمختګ وکړي، د اقتصاد په بخش کې پرمختګ وکړي، د سیاست په بخش کې پرمختګ وکړي، د وطن په جوړونه کې دوی پوره ونډه واخلي. ځکه د ځوان حیثیت دا په وجود کې د انسان د ملا حیثیت، ځوانه انرژي لري، ځوان طاقت قوت قدرت لري. ځوان کولی شي چې په خپلو هڅو سره په ټولنه کې بدلون راولي. محترم ځوانانو، که موږ تاسې خپلې ټولنې ته وګورو، په هره بخش کې زموږ ستاسې ټولنه هغه کومک ته، هغه لاسنیوي ته، هغه خدمت ته اړتیا لري. د ډیرو کلونو نه بعد الله جل جلاله زموږ ستاسې وطن ته یو بې مثاله امن راوستی. داسې امن دی چې هغه نن په ډیرو پرمختللو وطنونو کې نشته. داسې خوشحالي ده، ازادي ده چې هغه په ډیرو پرمختللو هیوادونو کې نشته. ستاسو هڅې به ان شاء الله رنګ راوړي که تاسې هڅه وکړئ په خپل بخش کې هر ځوان خدمت وکړي او دوام ورکړي خدمت ته. دا فکر ځوان وکړي چې زه به د ټولنې یو لوی خادم جوړېږم. ان شاء الله لري نه ده چې دغه ځوان به یو ستوری وګرځېږي، د نورو دپاره به ضرب مثل وګرځېږي. زموږ ستاسې ډیری ځوانان په نشو تماشو باندې اخته وو، یا ځینې ځوانان که اوس هم په دې فکر کې وي، نو دا ډیره غلطه لار ده، ډیر یو غلط انتخاب دی. ځوانه، په دې سره ستا یوازې ژوند نه تباه کېږي، بلکې ستا تر شا ډیر ارمانونه پراته دي. ته کور لري، فامیل لري، مور او پلار او خور او ورور لري، د هر یو لتانه د ډیر څه تمه شته. نو ته راپورته شه، ویښ شه، بیداره شه، د دغو مسلمانانو لاسنیوی وکړه، د کورنۍ لاسنیوی وکړه، د کورنۍ دپاره یوه ښه اسطوره وګرځېږه. نو ځوانانو نه مو دا هیله ده چې په هر بخش کې وي هغه دې د خپلې ټولنې په کامله معنا خدمت ته ملا وتړي. ځوانان دې د غرب او د غربي تهذیب نه متاثره کیږي. ځوانان دې د خپل آقا امام الانبیاء محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک ژوند مطالعه کی، د صحابه ژوند مطالعه کی. نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې کله الله تعالی مبعوث په پیغمبرۍ کې یو څه ځوانان ترڅنګ ودرېدل، هغه الله تعالی د ټول ځمکې خلیفګان او واکداران وګرځول. ان شاء الله که دغه ځوانان هم هغه سي د نبی کریم صلی الله علیه وسلم لار اختیار کی او هغه د صحابه په قدم باندې قدم کیږدي، لري نه ده چې دوی به هم د نړۍ واکداران وي. الله تبارک وتعالی دې زمونږ ستاسې ځوانه ټولنه بلکې هر وګړی په خپل امان کې د هر قسم مفسداتو نه وساتي. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. خدای ته تللې د ځوانان بکا کرے
په ټولنیزو چارو کې د افغانستان اسلامي امارت د پرمختګونو پایلې روښانه دي. د زده کړو او کلتور په بډاینه کې مثبت ګامونه اخیستل شوي دي. د زده کړو فرصتونو زیاتول، د روغتیا په خدمتونو کې ښه والی او د ټولنیزو یا عامه خدمتونو پراختیا د خلکو د هوساینې لپاره غوره بیلګې دي. اسلامي امارت د روږدو پر وړاندې هم بېساري اقدامات کړي دي او ترڅنګ یې د نشهیي توکو د کرلو، کارولو او قاچاق مخه نیول شوې ده. درنو اوریدونکو، د زمري یا اسد 24مه د ازادۍ ورځ د افغانانو لپاره د هیلو او پرمختګ د اوږدې لارې پرانسته ده. د دې ورځې نمانځنه، یادونه او په تاریخ کې لیکنه د افغانانو د ګډو هڅو، قربانیو، جهاد او زحمتونو هنګامه ده. د افغانستان اسلامي امارت په راتګ سره د افغانانو د ژوند په پرمختګ، سکون او یووالي کې دمه پیدا شوه او اوس مهال د تاریخ نوې روښانه دورې په لټون له خوښۍ اوښکې تویوي. هیوادوال د خپل اسلامي نظام له عدالت، امنیت، زده کړو، ښه چلند، یووالي، ځمکنۍ بشپړتیا، د ادب او کلتور له بډاینې خوښ دي او خپلې شرعي هیلې د اسلامي امارت په بقا کې ویني. په افغانستان کې د رڼا د لارویانو بریا د زمري 24مه له غربي اشغالګرو څخه د خپلواکۍ ترلاسه کولو په مناسبت د افغانانو د تاریخ یوه ځانګړې مرحله او په ټول هیواد د اسلامي نظام د واحد حاکمیت یوه بېسارې بیلګه ده. د دې ورځې نمانځنه د ازادۍ، د افغانانو ارادې، مجاهدینو ستړیاوو، قربانیو او د هیواد پرمختګ لپاره د نویو هیلو پرانستې کړکۍ ده. درنو اوریدونکو، فتح د اسلامي تاریخ له مهمو مفاهیمو څخه ده چې په قرآن کریم، سنت نبوي او د اسلامي تمدن په تاریخ کې ځانګړی ځای لري. د فتح کلمه په لغات کې د پرانستلو، بریا، کامیابی او د ستونزو د حل په معنا کارول کیږي، خو په اسلامي اصطلاح کې تر دې پراخ مفهوم لري. اسلامي فتح یوازې بریا نه ده، بلکې د حق څرګندېدل، د ظلم له منځه وړل، د عدالت ټینګښت، د امنیت رامنځته کول او د خلکو د دیني او ټولنیزو حقونو ساتنه هم رانغاړي. اسلام د جګړې غوښتونکی دین نه دی، بلکې د سولې، عدالت او انساني کرامت دین دی. په اسلام کې جګړه یوازې هغه وخت روا ګڼل شوې چې د ظلم مخنیوي، د خلکو دفاع او د دیني ازادۍ ساتنه اړینه وي. له همدې امله هره فتح یوازې هغه وخت روا ګڼل شوې چې د ظلم مخنیوي، د خلکو دفاع او د دیني ازادۍ ساتنه اړینه وي. له همدې امله هره فتح باید د اسلامي اصولو، اخلاقي ارزښتونو او شرعي احکامو له مخې ترسره شي څو د انسانانو د عزت، مال او ژوند ساتنه یقیني شي. د اسلامي تاریخ تر ټولو ستره بیلګه د مکې مکرمې فتح ده. رسول الله صلی الله علیه وسلم د مکې له فتح وروسته له خپل ځواک څخه د غچ اخیستنې لپاره ګټه وانه خیسته، بلکې د عفوې، رحم، زغم او عدالت غوره بیلګه وړاندې کړه. همدې کړنلارې وښودله چې د اسلام اصلي موخه د خلکو اصلاح، د زړونو ګټل او د عدالت ټینګښت دی، نه یوازې نظامي بریا. فتح د انسان د ژوند له مهمو مفاهیمو څخه ده. هر انسان، ټولنه او ملت د بریا او پرمختګ هیله لري. فتح یوازې د جګړې په ډګر کې د بریا نوم نه دی، بلکې په پراخه معنا د حق بریا، د ستونزو حل، د عدالت ټینګښت او د خلکو د هوساینې لپاره مناسب چاپیریال رامنځته کول هم فتح بلل کیږي. په اسلامي او ټولنیز فکر کې رښتینې فتح هغه ده چې د خلکو ژوند هوسا کړي، سوله او امنیت رامنځته کړي او د ټولنې د پرمختګ سبب شي. د فتح کلمه د عربي ژبې له فتح څخه اخیستل شوې چې د پرانستلو، بریا، کامیابی او د ستونزو د حل معنا ورکوي. په ټولنیز ژوند کې فتح هغه وخت ارزښت لري چې د خلکو ترمنځ د عدالت، یووالي، همکاري او متقابل احترام سبب شي. فتح یوازې د جګړې پای نه ده، بلکې د نوي مثبت او هوسا ژوند پیل هم ګڼل کیږي. که له فتح وروسته ظلم، بې عدالتي او ګډوډي موجوده وي، نو د هغې ټولنیز ارزښت کمیږي.
په ټولنیز مفهوم کې فتح د خلکو ترمنځ د ښو اړیکو، همکارۍ، سولې او ثبات رامنځته کولو ته ویل کیږي. کله چې یوه ټولنه له ستونزو، جګړو او بېثباتۍ څخه ووځي او د پرمختګ لور ته حرکت وکړي، دا هم د فتح یوه بڼه ده. نو درنو اوریدونکو، په دې برخه کې په همدې اړه له یو تن ځوان څخه اورو. خدای تتللی د ځوانان بکاکري. بسم الله الرحمن الرحیم. شفیق الله صادق د کابل اوسیدونکی. که په تیر کې موږ وګورو د ځوانانو د ازادۍ په اړه، د ځوانانو د درسي تعلیم په اړه په ډګر کې، نو دوی نشو کولی چې په سمه توګه خپل تعلیمونه مخته ویسي، خپل هغه کردار مخته ویسي. نو که په اوس کې موږ وګورو، الحمدلله اسلامي امارت فتح راغلی ده او ځوانانو ته ازادي ورکړې ده. اسلام او د ټکنالوژي په ډګر کې څنګه کولی شو خپل زده کړې په ښه توګه مخته ویسو. د اوس نصاب او تر مخکې نصاب ډېر فرق راغلی الحمدلله. دا د ځوانانو کارکردګي ده او دا الحمدلله اسلامي امارت برکت دی چې په ځوانانو یې کار کړی، ځوانان یې تشویق کړي تر څو موږ نن کولی شو په ټکنالوژي کې کار هم کړی او ټکنالوژي کې مخته تللي. نو دا هم د اسلامي امارت برکت دی تر څو زموږ ځوانان یې تشویق کړي دي او ټکنالوژي کې یو څه پرمختګ یا ډیولپمنټ موږ کړی دی. الحمدلله که اول زه درته د خپل ځان ووایم، نو د اسلامي امارت د فتح نه ډېر خوشحاله یم. همدارنګه زموږ کورنۍ، زموږ خپل خپلوان، همدارنګه نور ملګري، نو ټول د اسلامي امارت څخه ډېر خوشحاله، ځکه په اسلامي امارت کې ډېر سهولتونه موږ ته رامنځته شوي، یا که د زده کړې دپاره دي، که خپلواکي د اسلام او د تعلیم په ډګر کې. نو الحمدلله د ټول څخه برخمن. پیغام مې ټول ځوانانو ته دا دی چې کوشش وکړئ خپل درسونه ووایئ، خپل هدف ته ځان ورسوئ. هغه که په هر ډګر کې، مطلب د اسلامي ډګر کې، تعلیمي ډګر کې، دنیا یا آخرتي، نو ورزش هر ډګر چې خپل موخې او هدف ته ځان ورسوئ، په خپل ځان کار وکړئ تر څو آینده ښه روښانه آینده ولرئ. انشاءالله په خورا او ښو مراسمو به د اسلامي امارت بیرغونه به پوږوي انشاءالله په سرکونو، د الله اکبر او نعره تکبیر چغې او ښه سلیبریشن به پکې کوي. خدای تتللی د ځوانان بکاکري. رښتینې فتح د انسانانو زړونه ګټل دي، نه یوازې سیمې یا امکانات. هغه فتح چې د خلکو عزت، حقونه او کرامات خوندي کړي، د ټولنې لپاره تلپاتې ارزښت لري. فتح په ټولنه کې ډیر مهم اغیز لري چې د هغې له مهمو ټولنیزو اغیزو څخه ځینې عبارت دي له لومړی هم د سولې او امنیت ټینګښت، د خلکو ترمنځ د یووالي او ورورولۍ پیاوړتیا، د عدالت او قانون حاکمیت، د شخړو او دښمنیو کمیدل، د اقتصادي، تعلیمي او کلتوري پرمختګ لپاره مناسب چاپیریال، د خلکو ترمنځ د باور او همکارۍ زیاتول. نو ګلونو اوریدونکو، کله چې په یوه ټولنه کې امنیت او عدالت موجود وي، خلک په ډاډه زړه کار، زده کړې او تولید ته مخه کوي او ټولنه په چټکۍ سره پرمختګ کوي. فتح او سوله یو له بل سره نږدې تړاو لري. که فتح د سولې، بخښنې او عدالت سبب شي، نو د ټولنې لپاره ډېرې مثبتې پایلې لري. خو که فتح د انتقام، ظلم او تاوتریخوالي لامل شي، ټولنه له نویو ستونزو سره مخ کیږي. له همدې امله د بریا تر ټولو لوړ ارزښت دا دی چې د خلکو ترمنځ د اعتماد، ورورولۍ او ګډ ژوند فضا پیاوړې کړي. کله چې یوه ټولنه رښتینې فتح ترلاسه کړي، نو بیلابیل مثبت بدلونونه رامنځته کیږي، لکه خلک له ویرې او ناامنۍ څخه خلاصیږي، د ښوونې او روزنې زمینه پراخیږي، اقتصادي فعالیتونه زیاتیږي، روغتیایي او ټولنیز خدمتونه زیاتیږي، د قانون واکمني پیاوړې کیږي او د ملي یووالي احساس پیاوړی کیږي. دغه بدلونونه د یوې پرمختللې او باثباته ټولنې بنسټ جوړوي. اخلاق د هرې فتحې اساسي برخه ده. رښتینې فتح له رحم، عدالت، زغم، بخښنې او ښه چلند سره مل وي. هغه بریا چې د خلکو حقونه تر پښو لاندې کړي، اوږدمهاله ارزښت نه لري. ښه اخلاق د ټولنیز ثبات او د خلکو ترمنځ د باور د رامنځته کېدو مهم لامل دی. ځوانان هم د هرې ټولنې د پرمختګ ځواک دی. دوی کولی شي د علم، کار، نوښت او خدمت او ښو اخلاقو لارې د ټولنې په پرمختګ کې مهم رول ولوبوي. د ملي یووالي ساتل، قانون ته احترام، د خلکو ترمنځ همکاري او د اختلافاتو سولیز حل د افغانانو ځوانانو مهم مسؤلیتونه دي. فتح یوازې د جګړې بریا نه ده، بلکې د ټولنې د اصلاح،
سولې، عدالت، امنیت او پرمختګ نوم هم دی. هغه فتح چې د خلکو ترمنځ مینه، ورورولي، قانون، عدالت او همکاري رامنځته کړي د ټولنې لپاره تر ټولو ارزښتمنه او تلپاتې فتح ده. هر فرد باید هڅه وکړي چې د علم، اخلاقو، خدمات او همکارۍ له لارې د خپلې ټولنې په پرمختګ او هوساینې کې ونډه واخلي، ځکه رښتینې فتح هغه ده چې د ټولو خلکو په ګټه تمامه شي. نو درنو اوریدونکو، په همدې اړه یې له یو تن بل ځوان څخه اورو. خدای تتللی د ځوانان بکاکري. نبی الله خزاده ما د کونړ ولایت یم. د ځوانانو لپاره د فتح ازادۍ هدف او مقصد دغه عبارت کې به زه دومره ویم عزیز صاحب چې پخوا جمهوریت وخت کې ځوانان دا فکر کوو چې یوازې مدرسې څه نشي کولی، پوهنتون نه څه کولی شي، خو د فتح بعد الحمدلله ځوانان اوس کولی شي. کله چې د افغانستان نظام لاړی او دا نظام راغی، زیاتره ځوانان ماورد چې تعلیم ختم شو. زه خپله ډېر مایوسه شوم په وخت کې، زه پوهنتون نه مکمل شوم، مکتب دوره کې وم، خو ډېر زیات ناهیلی شوم. یعنې ما ویل چې دا د افغانستان تعلیمي سیستمونه خراب شو، ټکنالوژي سیستمونه خراب شو، اقتصادي سیستمونه خراب شو. خو الحمدلله چې وخت په تېرېدو سره کله چې هم موږ ویو که نه، کله چې یوه کډه بل کور ته ځي هم یو څه وخت نیسي. د وخت په تېرېدو سره چې کله ما وکتل سیستمونه بېرته جوړ شو، په اوس وخت کې ډېری ځوانان لویه تورتنه دا کوي چې خپل هېواد پرېږدي، په قاچاقي ډول نور هېوادونو ته ځي. ما داسې ډېر اورېدلي دي چې تعلیم په درد نه خوري، تعلیم نشته دی. پوهنتون کې موږ یو مضمون لوستو عزیز صاحب، فکري پوهنه. په فکري پوهنه کې ما دا زده کړل له استاد نه. ډاکټر صاحب دا ویل چې باید موږ تاسې یو مسلمان انجینر ولې ونه لرو چې هغه په دیني ګاڼه سمبال اوسي، هغه دیني علم حاصل کړی او ترڅنګ یې ښه د ټکنالوژۍ پرمختګ لرونکی یو ښه انجینر اوسي، یو ښه ډاکټر اوسي، یو ښه اقتصاد پوه اوسي. نو په اوس کې الحمدلله په خاصه توګه ځوانانو لپاره د تعلیم زمینه ښه صحیح برابره. زه خپله زده کړې کوم، د نور سیستمونه تعلیم برخه کې برابر دي، امن شته دی الحمدلله. داسې ډېرې سیمې وي چې حتی موږ په کلي کې، زه یاده نه وکړم، موږ کلي کې غر و، هغه ته موږ ختلی نه شو په دې وجه چې امنیت نشته دی. خو په پوهنتون کې زه صنفیان سره ناست وم، زما ځینې صنفیانو چې لوګر ته، کمپیوټر ساینس پوهنځي ته کامیاب شو، نور ولایتونو ته کامیاب شو، له هغې نو ما واورېدل حتی د دې پوهنځی په داسې ځای کې دی چې په بیدیا کې د غره په غاړه کې دی، د هغې کوم پوهنځی چې و، نو دا په دې دلالت کوي چې امن راغلی دی. په هغه بیدیا کې د غره په غاړه کې د محصلینو لپاره د کمپیوټر ساینس پوهنځی جوړ شوی دی. زه خپله د کمپیوټر ساینس پوهنځي محصل یم. د هغې نه چې ما څومره واورېدل، هغې ما ته ویل چې یاره امنیت شته دی، په داسې بیدیاو کې پوهنتوني سیستمونه دي، حتی دا سیستمونه چې په تېر نظام کې به دغسې د تګ یو څه ناممکن و، خلک به له ویرې سره مخ وو. خو الحمدلله امن راغلی دی، درسي سیستمونه جوړ دي، په خاصه توګه ځوانانو لپاره. بیا هم وایم او نو ځوانانو ته دا وایم چې دیو په درسي چاپېریال کې کار وکړي، خپل هدف لپاره کار وکړي، حتی ولې نه په 40 ساعتو کې دوی 1 ساعت یا 2 ساعته د خپل هدف ته کار وکړي، او بیا خاصه توګه په ټکنالوژي برخه کې باید کار وکړي. ځکه فکري یرغلونو په واسطه زموږ د ځوانانو د ټولنې د خلکو دا ذهنونه فلج شوي دي، وهل شوي دي، یرغل شوي دي. دوی ته داسې ویل شوي دي چې تعلیمي ډګرونه بند شوي دي، اوس درسونه نشته دی، اوس څوک تعلیم نشي کولی، یوازې په قاچاقي توګه خارج ته وتښتئ، کاروبارونه نشي. نه، دا غلطه ده. ما ډېری دا ځوانان ولیدل په همدې امارت کې د ښه ټیټ پوهنځي نه فارغ شو، په ښه اعلی درجو باندې کمپیوټر ساینس پوهنځي نه فارغ شو، اقتصاد پوهنځي نه فارغ شو، ښه کار یې وکړو. یعنې مقصد په کل کې دونه وایم چې اوس مهال د تعلیم لپاره زمینه برابره شوې ده. یو ځوان که وغواړي یوازې د ولایت، د ولسوالۍ یا د ملک نه، بلکې د نړۍ په سطحه خپل ځان د خپل هېواد لپاره ویاړونه راوړلی شي. اوس په ما دومره وایم چې ځوانان، کوم ځوانان چې تعلیم کړی دی، ستایل شوي دي، ښه هدفونو ته رسېدلي دي، او هغوی ته پاملرنه هم کېږي. ځکه زموږ وطن تقریبا 40-50 کاله جګړو ځپلی دی. موږ انجینر ته ډېر زیات ضرورت لرو، ټکنالوژي برخه کې، په هره برخه کې موږ ضرورت لرو. نو ځوانان چې څومره مخ ته تللي دي، خوارۍ کړي، هدف پسې کوشش کړي دي، نو خپل هدف ته رسېدلي دي او کار یې کړی دی، او هغوی ته تشویقي برنامې، ارزښتونه ورکړل شوي دي. خدای تتللی د ځوانان بکاکري. د فتح د حفاظت او ساتنې اساسي عوامل، لومړی هم عدالت او انصاف. د هرې فتح د دوام لپاره اړینه ده چې د خلکو ترمنځ عدالت پلی شي، د حقونو احترام وشي او ظلم له منځه ولاړ شي. دوهم، یووالی او اتفاق. د خلکو ترمنځ همغږي، ورورولي او ګډ کار د فتح د ساتنې لپاره مهم رول لري، ځکه اختلافات د کمزورۍ سبب ګرځي.
دریم، امنیت او ثبات. د قانون حاکمیت او د ټولنیز نظم ساتل د دې سبب کیږي چې لاسته راوړنې خوندي پاتې شي. څلورم، ښه رهبري، حکیمانه، مسؤله او عادلانه مشري د فتح د ساتنې او د راتلونکو ستونزو د حل لپاره ضروری ده. پنځم، اخلاق او د خلکو احترام، تواضع، زغم، بخنه او له خلکو سره ښه چلند د بریا د دوام سبب کیږي. شپږم، علم او پوهه، د زده کړې، فکر او تجربې پراختیا د ټولنې ځواک زیاتوي او د لاسته راوړنو ساتنه اسانه کوي. اووم، اقتصادي پیاوړتیا. قوي اقتصاد د ټولنې د ثبات او د پرمختګ د دوام لپاره مهم بنسټ دی. اتم، د قانون رعایت. کله چې خلکو مشران قانون ته احترام وکړي د فتح پیلې خوندي پاتې کیږي. نهم، د دښمنیو او اختلافاتو ته هوښیار مدیریت. د ستونزو، شخړو او اختلافاتو سولیز حل د فتح د دوام لپاره اړین دی. لسم، د راتلونکو نسلونو روزنه. ځوانانو ته د مسؤلیت، وطن پالنې، اخلاقو او خدمت احساس ورکول د فتح د ساتنې مهم عامل دی. نو درنو اوریدونکو، په همدې اړه بیا هم له یو بل تن ځوان څخه ورو. خدای تتللی د ځوانان بکاکري. ماشاء الله ناصح یم او د کابل ولایت یو تن اوسیدونکی. فتح یو انسان هغه معلومي حق د مستحق ده. نو چې کله په یو هیواد کې یا ټولنه کې هم شموله خلک په باره کې چې کله آرامي نه د یو انسان په ژوند کې ډېر اغېزه لري. لکه مخکې دولت کې موږ وکتل داسې چې ډېر خلک په شپې کې نشو وتلی. مثلا امارات په راتلو سره د خلکو په ژوندونو کې یو اندازه تغییر راغلی. د تعلیم په سطحه کې که وګورو، که هغه د تجارت په سطحه کې وګورو، هغه که د ټولنیز ژوند په باره کې وګورو، نو انشاءالله العزیز ډېر تغییرات راغلي دي. او فتح د انسان په دې ژوند کې ډېر مهم رول لري. هغه که د ټولنې په سطحه هغه کې په د تعلیم ډګر کې، نو په هر ډګر کې د ټولنې د فتح ډېره مهمه فیصدي ښیي. په فرهنګي لحاظ که وګورو نو انشاءالله العزیز نو چې هغه کم هغه خلک چې خپل هیواد ته ژمن دي، مثلا هغه پکې ډېر کارونه کړي. لکه اوس فی الحال کې د تعلیم په سطحه کې کرا شو، وطن ته خپل هغه خدمت دی او هغه د وطن نه هم شموله وګړو لپاره ټولو ته ژمن پاتې شوي دي. ارزښتونه یې دا دي، مثلا په پخوا وخت کې د بل دولت کې که وګورئ تاسې، نو د شپې د تقریبا د 9 نه ایسته نو د چا چې ضرورت مثلا مریض یې درلوده، که نور مشکلات به باندې نشو وتلی. نو اوس که وګورئ د شپې 100 بجو کې که وګورئ د شپې په نیمه شپه کې، نو هغه خلک خپل هغه ارامتیا لري، هغه خپل هوساینه لري، یو ځای ته بل ځای ته تګ وراتګ ده، سیاحتي خبره. نو ټولو کې انشاءالله العزیز داسې امر راغلی ده او خلک ورته یو اندازه ژمن شوي دي، خصوصا دولت او هغه ځوانان چې مثلا دا مفکوره یې درلودله چې مثلا باندې که وځئ چې در باندې کېږي چې نه کېږي، هغه خبرې ټولې ختمې شوي. انشاءالله العزیز یو اندازه خلکو کې تغییر راغلی، هغه د خپل د ټولنې هغه ساتلو لپاره یو اندازه خبر شوي دي او هغه معلومات پکې لري. پیغام مو دا ده، دوه ټکي به پکې ووایو چې خپل هغه هدف ته کوشش وکړي، که هغه هر هدف وي، چې هر ځای ته مثلا هر هدف ته قدم واخلي، الله جل جلاله خالي نه پرېږدي. که هغه د تعلیم په ډګر کې مثلا نور د تجارت په مفکوره ولري، غټه مفکوره لري د پیسې ترلاسه کولو، د نورو نو خپل هدف ته د کار وکړي، دغه غټه خبره ده. خدای تتللی د ځوانان بکاکري. د فتح ساتنه یوازې په ځواک نه کیږي، بلکې عدالت، یووالي، ښه اخلاق، علم، امنیت او مسؤلانه چلند هغه بنسټونه دي چې فتح تلپاتې کوي. رهبري د هرې ټولنې او ملت د پرمختګ لپاره یو مهم بنسټ دی. کله چې یو قوم یا ټولنه فتح او بریا ترلاسه کړي، یوازې بریا ترلاسه کول بسنه نه کوي، بلکې د هغې د ساتنې او دوام لپاره قوي، عادلانه او مسؤله رهبري ته اړتیا لري. تاریخ ښیي چې ډیری بریاوې د کمزورې رهبرۍ، اختلافاتو او ناسم مدیریت له امله له ستونزو سره مخ شوي دي. له همدې امله ښه رهبري د فتح د حفاظت او د لاسته راوړنو د دوام لپاره یو له مهمو عاملو څخه ګڼل کیږي. ښه رهبري هغه ده چې یو مشر د پوهې، تجربې، عدالت او مسؤلیت له مخې د خلکو لارښوونه وکړي. یو ښه رهبر یوازې د واک خاوند نه وي، بلکې د خلکو خدمت کوونکی، د هغوی د حقونو ساتونکی او د ستونزو د حل لپاره هڅاند شخص وي. ښه رهبري د خلکو ترمنځ باور رامنځته کوي او هغوی د ګډو موخو لپاره یو ځای کوي.
کله چې خلک پر خپل مشر باور ولري نو د ټولنې نظم، ثبات او پرمختګ پیاوړی کیږي. درنو اوریدونکو، په همدې اړه مو له یو تن فعال استاد قاری صاحب سراج جبار خیل سره لنډه مرکه ترسره کړې. یو ځای اورو، بیا هم بیرته راګرځو خپرونې ته. په خپرونه کې له موږ سره اوسئ. خدای ته تللي د ځوانان بېکاکرۍ. محترم جبار خیل صاحب، تاسو ته هم ښه راغلاست او هرکلی وایو. مننه عزیز صاحب محترم. الله دې وکړي چې روغ جوړ اوسېږئ. تاسې محترم همکاران او د شریعت غږ راډیو ټولو اورېدونکو ته سلامونه او نیکې هیلې وړاندې کوم. ډېره مننه. کور مودان ژوندي اوسي چې خپرونې ته راغلی. په خپرونه کې زموږ پوښتنو ته ځوابونه ورکوي او همدارنګه خپل نظریات را سره شریکوي. دا چې د خپرونې موضوع مو هم د ځوانانو لپاره د فتح او ازادۍ ارزښت دی. نو پوښتنه هم له همدې ځای پیلوو چې د اسلام له نظره خپلواکي او ازادي څه معنا لري او ځوانان څنګه کولی شي له دې اسلامي ارزښتونو پابندي هم وساتي او ورڅخه سمه ګټه واخلي. په ټوله کې خو به لومړی عزیز صاحب محترم له دې څخه پیل وکړو چې ازادي د اسلام له نظره به لومړی وګورو چې ازادي څه ته وایي. ازادي په اسلام کې د بېقیدۍ په معنا نه ده. یعنې که څوک وایي چې آزاد شومه زه یا موږ ازادي لرو، دا پر دې معنا نه ده چې موږ نور له قید څخه ووتلو. او نه هم اسلام د قید معنا لري چې څوک وایي چې زه ځان باندې اسلام عملي کوم، اسلام پر ځان باندې پلي کوم او زه یې بندي یم ګواکې. لکه څرنګه چې دا نن سبا موږ تاسې دغه منفي خبرې اورو له ډېریو څخه چې زموږ د خویندو په هکله یې کوي او څه چې والا دوی ازادي نه لري او څه، خو نه، هغه شی به نه اوسېږي. نو اسلام چې دی انسان ته د انتخاب، فکر، همداراز د زده کړې، نظر او د مشروع کارونو په برخه کې دوی ته ازادي ورکړې ده. دوی ټولو ته اجازه ورکړې چې تر څو د دغه برخو کې له خپل ازادۍ څخه استفاده وکړي. اما دغه ازادي به داسې نه وي چې انسان هر څه چې وغواړي هغه به په خپل زړه ترسره کوي. نه، دوی ته ځینې قواعد، ځینې حدود ټاکل شوي دي. البته ازادي چې دا ټول له دوو برخو سره اړه لري. یو ازادي له مسؤلیت سره اړه لري، دوهم ازادي له اخلاقو سره اړه لري. که چېرته یو انسان دغه ازادي غیر له مسؤلیت څخه ادا کړي، بیا هم دغه ازادي خرابه کړه او بېنظمي رامنځته کېږي. او که چېرته دغه ازادي د اخلاقو څخه غیر ترسره کړي چې مثلا ازادي ولري او هر ډول بد اخلاقیو ته مخه کوي، نو دا ازادي هم د اسلام د چوکاټ مطابق نه ده. که دا هم ووایاست چې هغه کومې لارې چارې دي چې تر څو پورې په واسطه ځوانان وکولی شي له همدغه ازادي نعمت څخه برخمن اوسي. مننه عزیز صاحب محترم. د دې لپاره باید ځوان دین او دنیا د یو بل مخالف ونه ګرځوي. مطلب دا شو چې هیڅ کله نشي کېدلی چې یو انسان دا ووایي چې موږ په دغه دین کې یو او دغه دنیا د دغه دین مخالفه ده، یا هم دین د دنیا مخالف دی. نه، دغه دنیا آباده شوله، جوړه شوه، انسانان پکې راولېږل شول او د دغه دنیا د نظم لپاره، د دغه دنیا د انسانانو د نظم لپاره الله جل جلاله دین راواستوله. نو د دې لپاره چې موږ له دغه ارزښتونو څخه استفاده وکړو او دغه ارزښتونه پر ځای استفاده کړو، نو مسلمان لپاره پکار دی چې هغه باید تعلیم وکړي، همداراز تجارت وکړي، ورزش وکړي، ټکنالوژۍ ته مخه کړي، خپل استعدادونه وکاروي، ټولنیز فعالیت وکړي. خو د دې ټولو ترڅنګ دغه مسلمان چې دی، دغه ځوان چې دی، دا باید خپل منځونو ته ډېره پاملرنه ولري. یعنې مطلب هغه خپل دیني اړخونو ته هم باید پاملرنه ولري. همداراز خپل 15 هغه کومې بناوې چې الله جل جلاله د دغه انسان لپاره فرض کړي دي، دې ټولو ته باید مخه ولري او دې ټولو ته باید فکر او سوچ ولري. نو د دغه له وجې ویلی شو چې نه تنها دا چې انسان ازادي کوي او د ازادۍ له وجې خپل اسلامي احکام او حقوق مات باید نه کړي، نو د دې ترڅنګ چې دا انسان ازادي کوي باید هغه اسلامي حقوق او اهداف ته هم فکر ولري. ډیر زیاته مننه محترم جبار خیل صاحب. کوه چې د خپلواکۍ او ازادۍ د ساتنې لپاره د اسلامي اخلاقو، امانتدارۍ او رښتینوالۍ ارزښت څه دی یا په څه کې دی؟ ډېر ښه پوښتنه. د اسلامي یا هم د خپلواکۍ د او ازادۍ د ساتنې لپاره اسلامي اخلاق او د اسلامي ټولنیزو آداب او د دې ټولو څیزونو په پام کې لرل دا یو مهم اصل دی د یو ځوان لپاره. ځکه چې که چېرته مونږ اخلاق ونه لرو، ټولنیز آداب ونه لرو، موږ نشو کولی چې خپل خپلواکي او خپل ازادي وساتو. لکه څرنګه چې موږ تاسو ته معلومیږي چې ازادي او خپلواکي له نورو داسې ځایونو څخه یا له نورو هغو خلکو څخه چې هغوی په هغه سیمې باندې تیری کړی اوسیږي، له دوی څخه د تورې په زور اخیستل کیږي.
اما دغه ازادي بیرته د قلم د اخلاق او د ټولنیزو آدابو په واسطه باندې بیرته ساتل کیږي. همغه وی چې د انسان د علمیت له وجې ساتل کیږي، همغه د چې انسان باید خپل علمیت ته پرمختګ ورکړي، د ټولنیز آداب باید وساتي، خپل اخلاق ته پرمختګ ورکړي چې ترڅو وکولای شي د خپل ازادي وساتي او خپلواک ژوند تر سره کړي. مننه. کدا هم وس چې د خپلواک فکر لرل د ځوانانو په علمي، اخلاقی او ټولنیز پرمختګ کې کوم رول لري؟ که چیرته موږ دې ته سوچ وکړو چې یو هیواد یا یو ځوان هغه نه خپلواک اوسیږي، هغه آزاد نه اوسیږي، نو هغه هیڅ کله یو آزاد فکر نه لري، هغه هیڅ کله نشي کولای چې آزادانه اعمال تر سره کړي او په خپل ټولنه کې تغیرات راولي. نو خپلواک فکر او آزاد فکر د خپل د ټولنې د پرمختګ، د خپل ژوند د پرمختګ، د خپل ژوند د هوساینې لپاره، د خپل خپلوانو، دوستانو، ملګرو او د خپل د کورنۍ د لا ښه پرمختګ لپاره د یو مهم اصل دی چې یو انسان یا یو ځوان هغه باید یو خپلواک فکر ولري. نو د همدغه لپاره مهمه ده چې یو ځوان باید هغه دوی خپلواک سوچ ولري او د دې ترڅنګ چې د ځوان خپلواک فکر ولري باید یو ټولنه همدارز یو سیمه او په ټوله کې یو هیواد دا باید یو خپلواک اوسیږي چې ترڅو ځوانان هم په خپلواکه فکری روزنه باندې رالوی شي. مننه کوم محترم جبار خیل صاحب. یو مسلمان ځوان څنګه کولی شي د خپل ازادۍ ترڅنګ د الله تعالی د احکامو او اسلامي ارزښتونو پابندي هم وساتي؟ مننه عزیز محترم. لکه څرنګه چې موږ په لومړیو کې دا خبره یاد کړه چې ازادي پر دې معنا نه ده چې انسان بې قید دی، یا هم د اسلام هغه کوم احکامات او عقاید چې دي یا کوم هغه قیدګریان چې دي هغه پر دې معنا نه ده چې انسان آزاد نه دی. نو د دې لپاره چې موږ هم ازادي وکړو او هم هغه اسلامي احکامات پر ځان تر سره کړو، تر ټولو لومړنی مهم اصل دا دی چې موږ په اسلام باید ښه پوه اوسیږو. د دې لپاره چې موږ په اسلام ښه پوه اوسیږو موږ کولی شو چې خپل ازادي هم حفظ کړو، یعنی دغه ازادۍ نه د خپل اسلامي اموراتو کې استفاده کولی شو او کولی شو چې هم یو آزاد او خپلواک ژوند ولرو او د اسلام په چوکاټ کې ولرو. نو د اسلامي احکاماتو، حقوقو، آدابو، د هغې فرایضو، ټولو هغه احکامات چې الله جل جلاله پر موږ باندې فرض کړي دي د دې ټولو ته په فکر کولو سره سره چې یعنې موږ دغه ټول احکامات په خپل ځان باندې عملي کړو، نو د دغه سره سره موږ کولی شو چې خپل هغه هم ازادي وکړو او هم کولی شو چې خپله ازادي یا خپلواکي هم حفظ کړو او وساتو. ډېره زیاته مننه. په ټولنیزو رسنیو کې یو مسلمان ځوان څنګه خپل ازادي د اسلامي اخلاقو مسؤلیتونو په چوکاټ کې وکاروي؟ لکه څرنګه چې موږ تاسو ته معلومه ده چې دعوت د اسلام دعوت یا د هغه څه چې موږ د دعوت په ډول تر سره کوو دا د هر مسلمان او د هر هغه فرد چې په اسلام کې داخل دی دا پر هغه باندې یعنی یو ډول واجب غونډه کېده چې ترڅو اسلام بل ته ورسوي. د کلمې له فرایضو څخه یو فرض دا دی چې کلمه خپله زده کړې او بل ته یې وښایې. نو د دې څخه موږ هم ویلی شو چې دعوت د اسلام یو له مهمو ارزښتونو څخه ده. نو ټولنیزې رسنۍ دا یو بهترین پلیټفارمز دي یا بهترین لارې دي چې ترڅو یو انسان وکولی شي یا یو مسلمان وکولی شي چې په دغه ټولنیزو رسنیو کې خپل دعوتونه تر سره کړي او د اسلام لپاره خدمت وکړي. اما په دغه خدمتونو کې تر ټولو مهمه برخه چې دا هغه د اسلام او د ټولنیزو اخلاقو همدارز د ازادۍ ترڅنګ د اسلامي احکاماتو او اموراتو پام کې لرل دي. چې یعنې موږ که چېرته غواړو چې آزاد ژوند وکړو، خپلواک ژوند وکړو یا هم په خپلواکه ډول په آزاده ډول رسنۍ استفاده کړو، نو باید خپل اسلامي احکاماتو ته هم فکر وکړو چې ترڅو زموږ د اسلامي احکاماتو د اسلامي آدابو د نه ماتېدلو په صورت کې موږ ازادي تر سره کړو. نه، دا ډول درسته نه دی. موږ باید ټولنیزې رسنۍ د اسلام د ټولو عقایدو، د حقوقو او د قوانینو مطابق تر سره کړو. یعنی هر کله چې موږ خپل اسلامي یا هر کله چې موږ ټولنیزې رسنۍ غواړو استفاده کړو یا غواړو چې په خپلواکه ډول په ټولنیزو رسنیو کې فعالیت تر سره کړو، نو تر ټولو لومړنی مهم اصل دا دی چې اسلامي آداب او اسلامي احکامات ټول باید موږ حفظ کړو چې ترڅو وکولی شو یو ښه فعال اوسیږو په ټولنیزو رسنیو کې. محترم جبار خیل صاحب، کدا هم اوس چې د وطن خپلواکي د ځوانانو لپاره ولې ارزښت لري او د هغې د ساتنې په برخه کې یاد ځوانان کوم مسؤلیتونه لري؟ یو ډېره ښه پوښتنه. د وطن خپلواکي د ځوانانو په ژوندانه کې دا یو ډېر لوی او مهم رول ادا کوي. دغه مهم او لوی رول چې دی داسې ویلی شو چې یو انسان یا یو ځوان د یو ټولنې یا د یو هیواد هغه د ملا تیر دی او هغه دغه ټولنه او دغه سیمه دغه هیواد په دغه ځوان باندې ژوندی ده.
نو که چیرته دغه ځوان نه اوسیږي دغه هیواد له منځه ځي. نو د هیواد خپلواکي لکه څرنګه چې الحمدلله زموږ هیواد افغانستان خپلواک دی، آزاد دی، هیڅ مشکل نه لرو، خپل هیواد مو دی، خپل مو خلک دي، خپلو کې سره ژوند کوو. نو دا همدغه دی چې مونږ د دغه خپلواکۍ له وجې دغه ځوانان دوی هغه خپل اسلامي مسؤلیتونه له لاسه نه ورکوي. نو د خپلواکۍ د ساتلو لپاره یا د خپلواکۍ د هغه لا رنګین کولو لپاره چې مونږ خپلواک یو او نور هم دغه خپلواکي ډیره وغځو، د دې لپاره د ځوان مسؤلیتونو لپاره تر ټولو مهم چارې دغه دي چې یو ځوان باید خپل تعلیم یافته اوسیږي، هغه باید خپل تعلیم ترسره کړي او د خپل تعلیم له لارې دغه خپل هیواد لپاره هغه که په هر ډګر کې اوسیږي، که د ټکنالوژۍ په ډګر کې اوسیږي، که د ساینس په ډګر کې اوسیږي، که د اسلام په ډګر کې اوسیږي، حتی که هیڅ لاره پاتې نشي، که هیڅ لاره پاتې نشي په جهاد کې اوسیږي، چې هغه که د لاس جهاد اوسیږي یعنی د تورې او د هغه د بدني جهاد اوسیږي، نو هم دغه ځوان بیا دغه وخت کې آماده کېدلی شي. نو تر دې لپاره چې یو ځوان د خپل خپلواکۍ د ساتلو لپاره ښه نظریه ولري او ښه پر مخ ولاړ سي، تر ټولو مهمه خبره دا ده چې دا باید تعلیم وکړي، دا باید پوهه حاصله کړي، په ټولو برخو کې باید پوه شي. لکه څرنګه چې موږ د ځینې سنتونو څخه د رسول الله صلی الله علیه وسلم سنتونه دي، په هغې کې یو سنت دا دی چې یو څوک باید یو مسلمان باید هغه نښه ویشتنه ترسره کړی شي که نه، نښه ویشتنه نو دا د اسلام له هغه څخه دي، سنتونو څخه د رسول الله صلی الله علیه وسلم سنتونو څخه دي. اگر که دا یو روزنه ده، دا خپله یو تعلیم دی، یا دا خپله یو پوهه ده، نو له همدغه څخه چې موږ معلومولی شو چې پوهه د یو ځوان لپاره دا داسې مهمه ده لکه څرنګه چې د یو انسان لپاره خواړه مهمه دي. نو ځوان چې څومره پوه و هماغومره کولی شي چې خپله خپلواکي او خپله ازادي لا زرینه کړي، لا یې وساتي او د لا د ډېر بقا لپاره یې کار ورته ترسره کړي. ډیره مننه. تاسو د تعلیم او پوهې یادونه وکړله، نو تعلیم، پوهه او مهارتونه څنګه د ځوانانو د فکري خپلواکۍ او د اسلامي شخصیت د پیاوړتیا لامل ګرځي؟ مننه عزیز محترم. که چیرته موږ وګورو تعلیم، هغه کس چې تعلیم ترلاسه کړی اوسیږي، هغه کس چې پوه اوسیږي، هغه پر دې پوه ده چې یو د یو هیواد لپاره خپلواکي یعنې څه، هغه پر دې پوهیږي چې یو هیواد د دغه خپلې خپلواکۍ د ترلاسه کولو له وجې څومره پرمختګ کولی شي. نو دغه پوهه ده. که چیرته موږ راسو بیخي هغه تېرې زمانې ژوندانه ته خپل راسو، د رسول الله صلی الله علیه وسلم ژوندانه ته راسو، مخکې له هغې څخه هېڅ چا د خپلواکۍ فکر نه لرلو ده، مخکې له هغې څخه هېڅ چا د آزاد ژوند لرلو فکر نه لرلو. اما کله چې رسول الله صلی الله علیه وسلم راغی، د خلکو ته پوهه ورسېده، د خلکو ته تعلیم ورسېده، نو د دغه تعلیم او د دغه پوهې له وجې دغه خلکو خپلواکي ترلاسه کړه، دغه خلکو خپل اسلام ته مخه کړه، دین یې ترلاسه کړه، ازادي یې ترلاسه کړه. یعنی اسلام په ټوله کې ویلی سو چې اسلام یو بشپړه ازادي ده، خو د قواعدو په لرلو سره ازادي ده. نو دغه ازادي د خل پیاوړتیا لپاره پوهه ده. نو څنګه یو انسان کولی شي دغه پوهې له وجې یا د تعلیم له وجې خپلې ازادۍ ته پرمختګ ورکړي یا ازادي ترلاسه کړي یا د ازادۍ د بقا لپاره کار وکړي؟ هغه داسې ده چې دغه انسان کله چې پوهه ترلاسه کړي، دا کولی شي په ټکنالوژۍ کې یو پوه انسان اوسیږي، په ټکنالوژۍ کې تر نورو پرمختللی اوسیږي. دغه انسان کولی شي چې په خپل اسلام کې تر نورو پرمختللی اوسیږي. دغه انسان کولی شي چې په هر ډول امورو کې، هغه که د نړۍ هر ډول امور دي، د امورو کې له نورو څخه پوه اوسیږي او همغه به وي چې خپله خپلواکي به ډېر په آزاده ډول ساتي او د خپلې خپلواکۍ لپاره به ډېر زیات کار کوي. یو مسلمان ځوان څنګه کولی شي د خپلواکۍ، ازادۍ، ملي یووالي او اسلامي ارزښتونو ترمنځ متوازن او بریالی ژوند ولري؟ د دې لپاره چې مسلمان ځوان وکولی شي چې د خپلواکۍ، ازادۍ، همداراز د ملي یووالي او اسلامي ارزښتونو ترمنځ متوازن او بریالی ژوند ولري، تر ټولو مهمه خبره دا ده چې په ټولنه کې همغږي ولري له ټولنوالو سره. هغه خلک چې په ټولنه کې دوی سره ژوند کوي، هغه ځایونه چې ټولنیز اوسیږي، مثلا زمونږ هیواد کې کوم حاکمیت چې روان دی، دوی سره باید دا ټولنیز آداب ولري، دوی سره دا باید ټولنیز ژوند ولري. همداراز خپل اسلام، خپل اسلامي احکامات پر خپل ځان باندې عملي کړي او د دې ترڅنګ دغه انسان باید د خپلواکۍ او د یووالي دغه ارزښتونه باید په پام کې ولري چې یعنې یووالی څه، د دې ترڅنګ خپلواکي یعنې څه. دغه انسان د یووالي له وجې خپلواکي ترلاسه کوي. نو د دې لپاره چې یو انسان یو ارزښتمنه خپلواکي، یو ارزښتمن ازادي ولري، نو دغه انسان باید ښه پوه اوسیږي. دغه انسان د خپلې پوهې له وجې دغه ځوان قشر ته باید توجه وکړی شي، د ځوان قشر باندې باید کار وکړی شي، دوی ته تعلیمي مراکز پرانیستل شي، دوی په تعلیمي ډګرونو کې پرمختګ دوی ته ورکړل شي، دوی د ټکنالوژۍ ته مخه کړي. همداراز د دغه ټولو لارو له وجې کولی شي چې دا هر یو برخه ته فکر وکړي. که چېرته موږ تاسې فکر وکړو په تېرو وختونو کې کېدای شي 10 کاله، 20 کاله یا 30 کاله مخکې
دغسې وختونه و چې زمونږ ځینې هغه خلک چې دوی په یو برخه کې ژوند کوو، مثلا دوی ته نه پوهنتون او د نه د ښوونځي لپاره تلل او هلته زده کړې کولې، دوی د هغه خلک چې په دوی په مدارسو کې یو بل ډول نظریه درلوده، اما هغه خلک چې په مدارسو کې ول د پوهنتون او د مکاتبو پر وړاندې بل ډول نظر لروده، همغه و چې دغه شیانو له وجې مونږ خپله یووالی له لاسه ورکړی، مونږ د خپلواکۍ ارزښت له لاسه ورکړی. نو مونږ ویلی شو چې متوازن ډول پرمختګ یا متوازن ډول اوسېدل په د خپلواکۍ ډول لپاره یا د یووالي لپاره دا دی چې مونږ هر اړخیز ژوند ترسره کړو. هر اړخیز معنا دا چې مونږ هم په ټکنالوژۍ سمبال اوسېږو، هم په دین سمبال اوسېږو، هم په ساینس سمبال اوسېږو، هم په ټولنه سمبال اوسېږو، هم ټولنیز ژوند ترسره کړو او هم خپل ټولنیز اخلاق په پام کې ولرو. په وروستیو کې د شریعت غږ راډیو قدرمنو اوریدونکو همدارنګه درنو ځوانانو ته مو په یاده موضوع باندې په یاده برخه کې کوم پیغام لرئ؟ مهرباني. من عزیز صاحب محترم، د شریعت غږ راډیو ټول اوریدونکي د دې لپاره داسې پیغام لرو چې یو ځوان د یوې ټولنې، د یو هیواد، د یوې سیمې، حتی د یوې قارې، د یوې لویې وچې او البته د ټولې دنیا دا د ملا تیر دی. دغه ځوان دی چې دغه دنیا پرې روانه ده، دا ځوان دی چې دا هیواد پرې ژوندی دی، دا هیواد پرې روان دی. همدغه ځوان دی چې خپلواکي اخلي، خپلواکۍ کې ژوند ترسره کړي، آزاده ژوند ولري. ټولو ته مو پیغام دغه دی چې په خپل ژوند کې د لا پرمختګ هڅه وکړئ، کوښښ وکړئ چې د ژوند ټولې لارې چارې ترسره کړئ، هر اړخیز ژوند وکړئ، ټولنیز ژوند وکړئ او په ټولنه کې د یووالي لپاره ارزښتمن رول ولوبوئ او کوښښ دغه باندې وکړئ چې تر څو څنګه کولی شو خپلواک ژوند ولرو، د خپلواک ژوند د بقا لپاره څنګه کار وکړو او څومره زحمت وباسو چې تر څو مونږ زموږ څخه وروسته چې څومره نسلونه راځي هغوی هم خپلواک ژوند ولري. د سراج القرآن عصري مدرسې مؤسس محترم قاری صاحب سراج جبار خیل ډیره زیاته مننه کوو چې خپرونه ته راغلي. په خپرونه کې مو راسره د موضوع اړوند خپل نظریات شریک کړل. مننه عزیز محترم، له تاسو څخه هم یو نړۍ مننه کوم. خدای تتللی د ځوانان بکاکري. د فتح وروسته تر ټولو مهم کار د ترلاسه شوی بریا ساتل دی. ښه رهبر د دې لپاره هڅه کوي چې د فتح پایلې د خلکو په ګټه وکارول شي. هغه د سولې، امنیت او عدالت د ټینګښت لپاره کار کوي او اجازه نه ورکوي چې اختلافات او ګډوډي د ټولنې پرمختګ ته زیان ورسوي. یو عادل رهبر د خلکو ترمنځ یووالی پیاوړی کوي او د هر ډول تبعیض او ظلم مخه نیسي. همدارنګه هغه د راتلونکو ستونزو لپاره پلان جوړوي او د ټولنې اړتیاوې په پام کې نیسي. د فتح ساتنه یوازې د مشرانو دنده نه ده بلکې عوام هم پکې مهم رول لري. خلک باید د قانون احترام وکړي، له خپل مشر سره په مثبتو چارو کې همکاري وکړي او د ټولنې د پرمختګ لپاره هڅه وکړي. کله چې ښه رهبر او د خلکو همکاري یوځای شي نو ټولنه کولی شي خپلې لاسته راوړنې خوندي وساتي او د پرمختګ په لور حرکت وکړي. ښه رهبري د فتح د حفاظت او ساتنې له تر ټولو مهمو عاملو څخه ده. عادل، پوه او مسؤل رهبر کولی شي د بریا پایلې وساتي، د خلکو ترمنځ یووالی رامنځته کړي او د ټولنې د ثبات لپاره زمینه برابره کړي. رښتینې فتح هغه وخت تلپاتې کیږي چې د هغې ترڅنګ ښه رهبري، عدالت، امنیت او د خلکو خدمت موجود وي. نو درنو اوریدونکو، په پایله کې ووایو هغه لاسته راوړنې چې ځوانانو ترلاسه کړي دي. لومړی هم د امنیت او سرتاسري نظم برخه، دوهم اقتصادي وده او ځان بساینه، دریم د زیربناو پراختیا، څلورم د اداري او حکومتولۍ برخه، پنځم د سوداګرۍ او ترانزیت پراختیا، شپږم د کرنې او کلیوالي پراختیا برخه، اووم د ښوونې او دیني زده کړو برخه. نو قدرمنو اوریدونکو، خاص ډول ځوانانو، دا وه د دې اونۍ ځوان او ټولنه خپرونه چې تاسو ته مو وړاندې کړه. تر بلې خپرونې چې زه روحان الله عزیزي یو ځل بیا له یوې نوې موضوع سره له نورو قدرمنو اوریدونکو ځوانانو سره په درانه خدمت کې حاضرېږو. تاسو ټول په پاک الله سپارو. د ګران ودان افغانستان په هیله